اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې بیا هم ټولو د پوهې د ډګر مینوالو ته، خصوصا د بیولوژي د مضمون زده کړیالانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. نن زموږ او ستاسو د عمومي ایکالوژي د مضمون د انلاین درسونو لومړی درس دی چې په ایکالوژي کې حرارت او د رڼا تر عنوان لاندې دی، یا هم temperature and light and in ecology. لمن دې ما چې همدا او هم راتلونکي ټول درسونه را سره تر پایه تعقیب کړئ. حرارت د ژوندیو موجوداتو لپاره مناسب حرارت اړتیا ده، یعنی د دې لپاره چې یو ژوندی موجود وده وکړي هغه یو مناسب حرارت ته تودوخې ته اړتیا لري. دا ځکه چې د ژوندیو موجوداتو په وده او انکشاف باندې اغیزه لري. د ژوندیو لپاره نارمل تودوخه تقریبا اوه سانتیګریډ ده، یعنی د انسان لپاره که چیرې موږ تاسو فرض کړو په دې تودوخه کې دی کولی شي چې خپل میتابولیزم ته په نارمل شکل سره ادامه وکړي. که د دې څخه پورته کیږي او یا هم کښته کیږي، بیا موږ تاسو داسې وایو چې هغه پاتولوژیک حالت ته ځي، یعنی یا کیدای شي په هغه باندې تبه راسي که چیرې پورته کیږي، او یا که کښته کیږي موږ تاسو وایو حرارت کمیږي، یعنی یخ راځي په سړي باندې. د ژوندیو موجوداتو په بدن کې ډیر وظایف همدغه تودوخه کنټرولوي، ځکه دا یو په یو معین حد د تودوخه کې دا ټول میتابولیزم او وظایف سرته رسیږي. همداسې حرارت د اقلیم د تغییر باعث کیږي. که چیرې په یوه سیمه یا یو ساحه کې حرارت ډیریږي، اقلیم هم ورسره تغییر کوي، یعنی اقلیم په دې معنا سره چې په یو معینه ساحه کې د تودوخې یو معینه اندازه، ځکه چې که چیرې په یو سیمه کې حرارت ډیریږي اقلیم سړیږي، همداسې که حرارت کمیږي اقلیم هم ورسره سړیږي. د ژوندیو موجوداتو لپاره تودوخه په ټیټه یعنی مینیمم، اعظمي یعنی میکزیمم او په معیاري یعنی اپټیمم باندې ویشل شوې ده. په ټیټه تودوخه یعنی مینیمم کې د ژوندیو موجوداتو میتابولیزم پیلیږي، یعنی په دې کې میتابولیزم شروع کیږي. همداسې په اعظمي تودوخه کې د هغه د تودوخې اندازه ده چې په هغې کې د میتابولیزم عملیه لږ وي او بالاخره له هغې څخه وروسته دریږي. او همدارنګه دریم یې معیاري تودوخه ده یا اپټیمم، چې د حرارت دا یو مناسبه درجه ده او په دغه درجه کې د میتابولیکي عملیې په درست او سم ډول سره پر مخ باندې ځي. هغه حیوانات کوم چې د ګرمې وینې لرونکي دي هغو ته موږ تاسو وایو هومیوټرم یا هومیوټرمیک، یعنی چې ګرم وینه لرونکي حیوانات هغه حیوانات ته وایي چې د دوی د بدن د تودوخې درجه د محیط د تودوخې درجې تابع نه وي، یعنی د محیط د تودوخې درجې په توپیر سره د دوی د بدن تودوخې درجه توپیر نه کوي. او سړه وینه لرونکي حیوانات بیا هغه دي کوم چې د دوی د بدن تودوخې درجه د محیط تابع وي، لکه کبان چې موږ تاسو وینو، ځکه که چیرې هلته محیط ګرمیږي د دوی بدن هم ګرمیږي، او که چیرې محیط سړیږي د دوی د بدن حرارت هم سره سړیږي. تودوخه د ځینې عواملو په اساس باندې توپیر کوي، یعنی تودوخې درجې توپیرونه چې موږ تاسو ته وایو variations of temperature. د تودوخې د درجې همدغه توپیرونه په لاندې عواملو پورې اړه لري. یو هم له هغې څخه جغرافیایي عرض البلد دی، ارتفاع، توپوګرافي، د اوبو ته نږدېوالی، د وریځې پوشش، د نباتاتو اغیزه، او همدارنګه جغرافیایي عرض البلد موږ تاسو اوس له هغو څخه هر یوې په جلا جلا ډول باندې مطالعه کوو، یعنی چې جغرافیایي عرض البلد څه ته وایي، ارتفاع، توپوګرافي، همداسې ټول. اول موږ تاسو راځو جغرافیایي عرض البلد. عرض البلد له استوا څخه د زاویوي فاصلې ته ویل کیږي، یعنی که چیرې موږ تاسو فرض کړو چې دا د ځمکې کره ده، د هغې په منځ کې خپله څه شي ده، د استوا کرښه ده.
نو همدغه ځای څخه د غذاوي فاصلې کومې چې دې ته وایي څه شي عرض البلد. نو په استوا کې چې په هغې باندې نور مستقیما لګیږي دلته هوا عموما ګرمه وي. خپل افغانستان هم په د استوا په کرښه باندې یعنې پروت دی په اسیا ته په هغه کې لمر مستقیما لګیږي. خو په شمالي او جنوبي قطبونه چې هغه دې خواته پراته دي په هغو کې عموما تودوخه سره کم وي سړه وي. دوم ارتفاع ده. ارتفاع د بحر له سطحې څخه د یوې برخې لوړوالی ته ویل کیږي او په لوړو ارتفاعاتو کې د اقلیم واورې او باد له کبله هوا ګرمه وي اما په کښتو کې هغه څنګه وي سړه وي. دریم چې دی هغه ټوپوګرافي ده. ټوپوګرافي د خاورې خارجي وضعیت ته وایي چې په هموارو او پورته برخو کې فرق لري. یعنی په کښته برخو کې هلته تودوخه کم ډېره وي یعنې هغه ګرم وي اما په پورته کې موږ تاسو داسې وایو چې هلته څه شي وي سړه وي ځکه هلته باد په کافي اندازه باندې لګیږي. څلورم اوبو ته نږدېوالی دی. اوبو ته نږدې سیمې عموما ګرمې وي او کومې چې له اوبو څخه لرې وي هغه سړې وي. همدارنګه پنځم د وریځې پوشش دی. وریځې د نور د ځلېدلو مخنیوی کوي. یعنې که چیرې په یوه سیمه کې وریځې وي نو هغه کومې وړانګې چې د لمر په هغې باندې لګیږي د هغې څه شي کوي مخنیوی کوي نه یې پرېږدي لاندې. نو په نتیجه کې تودوخه هم په لاندې سیمه کې کمیږي. همداسې شپږم د نباتاتو په وسیله باندې تحرک یا ترانسپایریشن دی. ترانسپایریشن خپله د نباتاتو په وسیله باندې د هغوی د اضافه اوبو ضایع کېدو ته ویل کېږي چې هغه د پاڼو د سټوماټا د سوریو د لارې څخه دوی هغه باسي. نو د دې په وسیله باندې اقلیم مرطوب کېږي او هم د دوی د سایې له کبله حرارت کمیږي. یعنې دې ته موږ تاسو وایو د نباتاتو اغیزه. ځکه نباتات کولی شي چې تودوخې درجه تقریبا له 7 څخه تر 10 سانتیګریډه پورې راکمه کړي. په کوم که فرض کړو چې په یوه سیمه کې د تودوخې درجه چې هلته نباتات نه وي 20 وي په هغه سیمه کې چې نباتات وي هلته کېدای شي 15 او 12 او داسې اندازه باندې وي. دوهم موږ تاسو راځو په ایکالوژي کې یو بل مهم فکټور هغه رڼا یا هم لایټ دی. دا هم یو مهم ایکالوجیکي فکټور دی چې د ټولو شنو نباتاتو د انرژي منبع دی. یعنې که ووایو د ټولو ژوندیو موجوداتو یا د ټولو انرژیو ستره منبع هغه نور یا لمر دی. نو دا په ایکالوجیکي دوران کې تر ټولو اول پړاو یا پایه همدغه رڼا جوړوي. هغه نباتات چې پرته له رڼا وده کوي هغه عموما کمرنګه یا موږ تاسو وایو ایتیولیټډ وي ځکه هغوی خپل رنګ د لاسه ورکوي. کلوروفیل نشي کولی چې دغه نور جذب کړي نو دوی بې رنګه کېږي یا کمرنګه کېږي. د نور یا ورځو لویوالی او کموالی چې د حیواناتو او نباتاتو په فزیالوژي باندې اغیزه ولري هغې ته موږ تاسو وایو فوټو پیریوډیزم. فوټو پیریوډیزم او نباتات د په همدې اساس باندې نباتات په 3 برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو څخه یو د لنډو ورځو نباتات یا هم شارټ ډے پلانټس چې د ورځو اوږدوالی له 12 ساعتو زیات سي نو دوی ګل نه کوي ځکه دوی لنډو ورځو یا لنډ نور ته اړتیا لري. دا د استوا له کرښې لیرې لویږي. مثال په ډول باندې د اودن ګل دی، تنباکو دی، ستوري ډوله ګل دی، همدارنګه چیني لوبیا ده. دا ټول هغه نباتات دي چې عموما کم نور ته اړتیا لري. او دوم د اوږدو ورځو نباتات دي. د اوږدو ورځو نباتات یا هم لانګ ډے پلانټس چې د ورځې اوږدوالی له 14 ساعتونو څخه ډېر سي نو دوی ګل کوي. که چیرې کم ګل نه کوي لکه مثال اوربشې او غنم چې عموما د استوا په کرښه باندې ډېر کرل کېږي. بل بیا بې تفاوته نباتات یا هم نیوټرل اور انډیفرنټ پلانټس چې دوی اوږدې او لنډې ورځې د دوی په ګل او ودې او تکثر باندې کومه اغیزه نه لري. مثال په ډول باندې جوار، بانجان، رومي، مرچ، بادرنګ.
یعنې دوی کولی شي چې په هر ډول کې وده او انکشاف سرته ورسوي. د رڼا او تودوخې په وسیله باندې ایکوفیزیولوژیک عکس العملونه. ژوندي موجودات د رڼا او تودوخې تر اغیز لاندې دي، لکه مخکې چې مو ویل، او په وړاندې یې په پرله پسې ډول باندې عکس العمل شي چې همدغه ته څه شي وایي؟ ایکوفیزیولوژیک عکس العملونه وایي. د څه شي په وړاندې ایکوفیزیولوژیک عکس العملونه؟ د رڼا او تودوخې په وسیله باندې. دا عکس العملونه عبارت دي له لومړی د انرژي سره توافق، دوم د ماورای بنفش الټراوایلټ وړانګو په مقابل کې عکس العمل، د تودوخې او نور دوران، او همدارنګه رکود یا ډورمنسي چې هغه ځینې لاملونه لري چې مثال د سوړوالي او تودوخې عملیه ده، د زخې وهل دي، طبقه کول دي، او همدارنګه پنځم د ګل او میوې د چټکتیا عمل دی چې نباتات د نور او یا رڼا په وړاندې په همدې شکلونو سره عکس العمل شي چې هر یوې مړو تاسو اوس جلا ډول باندې تشریح کوو. لومړی د انرژي سره توافق دی یا هم اډپټیشن وذ انرژي. د اوبو په نشتوالي کې د سټوماټا سوري تړل کېږي، ځکه که هر څومره اوبه ډېرې وي په هماغه اندازه باندې د پاڼو د سټوماټا سوري خلاص وي او له هغې څخه دغه اوبه بهر ته انتقالیږي یا هم ضایع کېږي. خو که چیرې د سټوماټا سوري بند وي یا هم اوبه کمې وي نو په دې وخت کې دغه اوبه نه انتقالیږي ډېرې، همدغه ترانسپایریشن چې موږ تاسو مخکې کتل دا درېږي. خو که د پاڼې محیط ګرم سي له پاڼې څخه تودوخه بهر ته انتقالیږي، ځکه پاڼه بیا مجبوره ده چې تودوخه وباسي، نو په هغې کې د تودوخې د ایستلو لپاره د اوبو ضایع ته اړتیا ده چې هغه باید وباسي. دوم د ماورای بنفش وړانګو په مقابل کې عکس العمل. د اوزون طبقه د ځمکې د قشر ساتنه له مضره بنفش وړانګو څخه کوي. یعنې که چیرې موږ او تاسو د ځمکې طبقې د اټموسفیر طبقې وګورو، هغه کې عموماً څو طبقې لیدل کېږي چې له هغې څخه یې اوله موږ تاسو وایو چې ټروفوسفیر ده. د ټروفوسفیر طبقه ده چې هغه تقریباً په 10 کیلومترۍ کې پرته ده، په 100 کیلومترۍ کې، په 10 کیلومترۍ کې. او له هغې څخه وروسته طبقه یې بیا د چې طبقه ده د سټراتوسفیر طبقه ده چې تقریباً هغه له 20 څخه تر 25 الی 30 کیلومترۍ کې دا لوړه پرته ده. په همدغه سټراتوسفیر کې د اوزون طبقه شتون لري. د چې طبقه شتون لري؟ د اوزون طبقه همدلته په دغه سټراتوسفیر کې شتون لري. د همدې طبقې دنده د مضره وړانګو یعنې ځمکې ته د هغې له تېرېدو څخه مخنیوی کول دي، ځکه که چیرې دغه مضره وړانګې لاندې تېرېږي نو د سرطان باعث کېږي، ځکه چې دا په ډي ان اې باندې اغېزه کوي. خو د همدې طبقې تخریبونکي ځینې ګازونه دي، مثال لکه CFCs یا هم کلوروفلوروکاربنونه، HFCs یا هم هایدروفلوروکاربنونه، همدارنګه HCFCs یا هم موږ تاسو وایو هایدرو کلوروفلوروکاربنونه دي. د دوی په دغه ګازونه چې منبع یا سرچینې یخچالونه، ایر کنډیشنونه، کولرونه، هالونونه او نور د له دغو څخه خپرېږي، همدوی د اوزون طبقه تخریبوي، ځکه د کلورین یو اټوم کولی شي چې تر 10,000 د اوزون مالیکولونه تخریب کړي. یعنې د اوزون 10,000 مالیکولونه کولی شي یوازې د کلورین اټوم چې هغه په چیش کې دی، چې هغه په CFCs کې دی، یعنې په کلوروفلوروکاربنونو کې دی، ځکه په دې عملیه کې دغه کلورین راځي جلا کېږي له CFC څخه او عمل کوي یا تعامل کوي له اوزون سره. په نتیجه کې له اوزون څخه چې دا 3 مالیکول اکسیجن دی، داسې له هغې څخه یو مالیکول اکسیجن داسې ماتېږي چې ورڅخه مات شي، نو په نتیجه کې 2 مالیکول اکسیجن پاتېږي، نو دا د اوزون طبقه دلته تخریبېږي. نو کله چې همدا تخریب سي نو همدغه مضرې وړانګې د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره مضرې دي، ځکه دوی نشي کولی چې د همدغو وړانګو په شتون کې دوی وده او انکشاف سرته ورسوي.
دریم د تودوخې او نور دوران دی. تودوخې دوران ته ټرمو پیریودیزم او د رڼا یا نور دوران ته لکه مخکې چې مو ویل هغه ته بیا وایي فوټو پیریودیزم. دواړه د نباتاتو په فزیولوژي یعنې د هغوی په نارمل وده باندې لکه په تعارق او همدارنګه هغه کانابولیک یا هم فوتوسنتیز یا هم حجروي تنفس چې هغه کټابولیک وي په ټولو باندې همداسې د دې په مورفولوژي باندې لکه مخکې چې ما تاسو وویل که چیرې نور یي نباتات به شنه زرغونه وي او که چیرې نه وي نو هغه به ایتیولیټډ یا هم بې رنګه یا کم رنګه وي. همدارنګه دوی په توافق باندې اغېزه لري. لکه مثال دوی په شنه کېدلو، ګل کولو، میوې تولید باندې په دې ټولو باندې همدغه تودوخه او نور دوران یعنې ډیروالی او کموالی یا هم ټرمو پیریودیزم چې هغه د تودوخې دوران ته وایي او فوټو پیریودیزم چې هغه د نور یا رڼا دوران ته وایي اغېزه لري مستقیما. څلورم رکود یا هم ډورمنسي چې موږ تاسو ورته وایي استراحت. تودوخه او نور د نباتاتو د تخم او لوی نبات دواړو د رکود او بیده کېدو باعث کېږي. یعنی په رکود یا ډورمنسي کې یو مهم فکټور یا اغېزه تودوخه ده چې هغه نبات، تخم یا حیوان استراحت ته بیایي. ځکه ګټه یې دا ده تر څو دوی له نامساعدو شرایطو سره مبارزه وکړي چې هغه مثال ډېر یخني ده، واوره، باران، ژلۍ له دې ټولو څخه دوی ځان وساتي. حیوانات هم د ژوند ژغورلو لپاره ژمني خوب یعنې هایبرنیشن ته اړتیا لري. دوی په دې کې بیده کېږي لکه مثال چنګښې. او د اوړي په وخت کې بیا دوی څنګه کېږي له ګرمي ساتلو څخه د اوړي خوب ته یعنې ایسټیویشن ته بیا دوی ځي. همداسې په دې هایبرنیشن کې موږ تاسو د خرس مثال هم ورکولی شو تر څو دوی له نامساعدو شرایطو سره مبارزه وکړي او خپل انکشاف په ښه ډول سرته ورسوي. رکود یا استراحت موږ تاسو څنګه کولی شو چې ماتې کړو؟ همدغه ډورمنسي یا استراحت موږ تاسو کولی شو چې په لاندې میتودونو سره مات کړو. لومړی د سوړوالي یا تودوخې عملیه. لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل تودوخه په رکود یا ډورمنسي مستقیما اغېزه لري. نو په تخمونو، نباتاتو او حیواناتو کې ګرمي، اوبو او هم مصنوعي موادو په وسیله باندې لکه مثال هورمونونه چې هغه موږ تاسو وایو چې په نباتاتو کې د رکود یا ډورمنسي لامل د ابسیزیک اسید یعنې د ابسیزیک تیزابو د زیات تولید کچه ده چې هغه په نبات کې ډېرېږي او نبات استراحت ته ځي. نو که چیرې موږ تاسو د هغې مخالف هورمونونه مثال سایټوکینین دغه نبات ته زر کوو یا ورکوو نو هغه کولی شي چې دا مات کړي. هم مثال موږ تاسو نباتاتو ته اوبه ورکړو دا هم کولی شي چې استراحت مات کړي. کله چې دا استراحت مات کړي نو تخم شین کېږي او بیرته په وده او انکشاف باندې پیل کوي او هم حیوان ژوند شروع کوي. بې زخې وهل یا هم موږ تاسو ساکریفیکیشن. کله چې رکود د میخانیکي یا کیمیاوي موادو په وسیله باندې مات سي نو بیا په نتیجه کې دوی څه کوي؟ نیش یا زخې وهي. مثال په ډول باندې موږ تاسو وایو چې د ځینو کیمیاوي موادو یا هم هورمونونو په وسیله باندې موږ تاسو کولی شو چې هغه مات کړو لکه سایټوکینین هورمون چې د ابسیزیک اسیدو مخالف دی. جم طبقه کول د تخمونو او نباتاتو جلا کول یا ویشل د دوی د ځانګړتیا او محیطي شرایطو په اساس باندې چې مثلا دا نبات په دې محیط کې ښه وده کوي، په دې محیط کې ځکه ځینې نباتات کولی شي چې په هر څومره سوړ محیط کې هم دوی وده او انکشاف سرته ورسوي لکه مثال ایورګرین پلانټس همیشه بهار نباتات. نو کله چې موږ تاسو دا ټول سره جلا کوو نو کولی شو چې د دوی استراحت مات کړو. د ګل او میوې د چټکتیا یا تسریع کولو عملیه یعنی نور په دې باندې هم اغیزه لري. نور او رڼا د نباتاتو په نیش وهلو، ګل کولو، میوې کولو په دې ټول باندې اغیزه لري. د ګرمۍ سره توافق کوونکي نباتات په ګرمۍ کې نسبتاً ژر ګل او میوه کوي. یعنی که چیرې په سیمه کې نور یا رڼا او هم دا ډیر وي نو دا نباتات کولی شي چې ژر وده وکړي، ژر میوه وکړي او میوه ژر پخېږي، هم ګل هر څه ژر وکړي ځکه د دوی په وسیله باندې میتابولیزم هر څه چټکېږي.
بله مهمه موضوع چې راځي هغه غذایي مواد یا هم نیوټرینټس دي په ایکالوژي کې، چې مثلا نیوټرینټس یا غذایي مواد او همدارنګه ایکوفیزیولوژیک ایکالوژیکي عکس العملونه، همداسې په هغې کې چې کوم مثلا حیوانات یا نباتات دي د هغوی لپاره غذایي مواد یا د هغوی د تغذیې په اساس باندې ویشنه دا مهمه موضوع ده. هغه مواد چې د ژوندي موجود ورباندې پایښت لري یا دوی مثلا واخلي او په بدن کې د حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره انرژي تولید کړي، دې ته موږ تاسو وایي غذایي مواد. غذایي مواد مثلا موږ تاسو مختلف منبع لري، حیوانات او نباتات چې په هغه کې ویټامین، پروټین، شحم، قند، اوبه دا ټول په دې کې شامل دي. نو د دوی د حیاتي فعالیتونو لپاره مثال لکه وده، انکشاف، تکثر، ریجنریشن یا هم دوباره ترمیم، د دې ټول لپاره انرژي تولیدېږي چې هغه د غذایي موادو څخه ده. نو د همدغو غذایي موادو د اخیستلو عملیه عبارت ده له تغذیې څخه. تغذیه یا نوټریشن په اساس باندې ژوندي موجودات بیا په لاندې کټګوري باندې ویشل شوي دي. اول اوټوتروف دی چې په هغې کې بیا یو کیموتروف دی او بل پوټوتروف دی. دوم هیټروتروف دی چې په هغه کې بیا یو هولوزویک دی، بل سفروفایټیک دی او بل پارازیټیک دی. او دریم بیا میکزوتروف دی چې هر یو موږ تاسو اوس په جلا جلا ډول باندې وایو. اول آټوټروف ژوندي موجودات، دا هغه ژوندي موجودات دي چې کولی شي چې خپل ځان ته غذا په خپله باندې جوړه کړي، چې هغه په دوه ډوله باندې دي. اول پوټرو آټوټروف، دوی بیا د کلوروفیل لرونکو نباتاتو له ډلې څخه دي. دوی کولی شي چې خپل غذایي مواد له غیر عضوي موادو چې هغه ساده مواد دي د ضیایي ترکیب د عملیې په وسیله باندې ترلاسه کړي. یعنی اوبه د نبات د ریښو څخه کاربن ډای اکساید د پاڼو د سټوماټا د سوریو د لارې اخیستل کیږي، چې کله بیا د لمر وړانګې په پاڼو باندې لګول کیږي یا لګیږي، کلوروفیل نور جذبوي، چې نور جذب کې هغه اوبه تجزیه کوي، چې بیا اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې بدلیږي. اکسیجن له اوبو څخه د سټوماټا د سوریو د لارې د اضافي محصول په توګه راوځي او هایدروجن هلته پاتېږي، د کاربن ډای اکساید سره یوځای کیږي. چې هغه سره یوځای سي نو په نتیجه کې ګلوکوز جوړوي، چې همدغه ګلوکوز بیا د نباتاتو لپاره د غذا په حیث باندې استعمالیږي. یعنې هم یې دوی استعمالوي او هم بیا چې دوی استعمال کړي هم بیا موږ تاسو د هغې څخه ګټه اخلو، چې هغه د په جوړښت یعنې میوه کې ذخیره کوي، بیا موږ تاسو هغه هم کولی شو چې استعمال کړو. دوم بیا دی کیمو آټوټروف، دوی بیا غذایي مواد د کیمیاوي موادو د اکسیدیشن څخه ترلاسه کوي. په دې معنی سره چې د اکسیدیشن په یو ماده باندې د اکسیجن نصبولو یا د هایدروجن جلا کولو ته وایي. نو مثال لکه د سلفر بکټریا او هم د اوسپنې بکټریا چې خپله غذایي مواد د سلفر او اوسپنې څخه ترلاسه کوي. خپله دوی دغه مواد غذایي مواد له همدغو دوو، مثال سلفر بکټریا چې هغه سلفر څخه او د اوسپنې دا چې مثلا هغه د اوسپنې څخه خپل غذایي مواد ترلاسه کوي. دا د آټوټروف دوم ډول دی. دوم هیټروتروف دی، دا بیا هغه ژوندي موجودات چې نشي کولی خپل غذایي مواد په خپله باندې جوړ کړي. دوی بیا له تیارو عضوي موادو څخه چې په محیط کې شتون لري له هغو څخه استفاده کوي، چې له هغو څخه اول څه شي دی هالوزویک دی. دوی د هضمي سیسټم په لرلو سره تیار عضوي مواد بله کوي او بیا دننه هضمیږي او بیا استفاده کیږي، لکه حیوانات، انسانان، دا ټول چې مواد بله کوي بیا هلته مخصوص سیسټمونه شته د هضمي سیسټم، چې په هغې کې مثال غذایي مواد والا خولې ته ځي، مرۍ، معده، کولمو، په دې ټولو کې هضم او جذب سرته رسیږي او بیا استفاده کیږي. دوم سفروفایټیک موجودات، دوی بیا د هضمي سیسټم نه لري او محیط کې له هغو موادو څخه چې هضم سوي وي استفاده کوي. مثال لکه بکټریاوې او پنجان چې موږ تاسو دوی سفروفایټیک ژوندي موجودات دي. نو کوم نباتي یا حیواني
ګنده عضوي مواد چې په محیط کې شتون لري دوی بیا له هغې څخه استفاده کوي. سی یا هم درېیم موږ تاسو وایو چې هغه چې دي پرازیټیک ژوندي موجودات دي. دوی بیا خپل غذایي مواد د نورو ژوندي موجوداتو له انساجو څخه ترلاسه کوي چې مثال هغه به انډو پرازیټ دي، اکټو پرازیټ دي، میزو پرازیټ دي. مختلف پرازیټونه شته، مثال لکه ځینې چینجیان دي یا هم خپله بکټریاوې چې د ژوندي موجوداتو په هاضمې کانال کې هلته ژوند کوي او هغه څخه استفاده کوي. درېیم بیا میګزوټروف دي. دوی بیا هم اوټوټروف دي او هم هیټوټروف دي، یعنې هم کولی شي خپل غذایي مواد خپله جوړ کړي او هم د نورو تیارو عضوي موادو څخه استفاده کوي، لکه مثال حشره خور نبات یا انسیکټیو پلانټس چې هم دوی حشرات خوري او هم د ترکیب عملیه اجرا کوي چې د هغې په وسیله باندې هم غذایي مواد جوړوي. په حیواناتو باندې تغذیې اغیز څه شی ده؟ ژوندي موجودات هغه که حیوان دی که نبات په تغذیه باندې یا هم په غذایي موادو باندې پایښت مومي. هغه غذایي مواد چې د حیواناتو لپاره اړین دي مثال لکه شحم، پروټین، قندونه، منرالونه، اوبه، مالګې، تیزابونه، ویټامینونه، دا ټول یعنې یو بشپړه غذا دا ټول لري. غذایي مواد همدغه له دوه اړخو څخه په حیواناتو باندې اغیزه لري. لومړی د غذایي موادو لږوالی یا نه موجودیت، که چیرې غذایي مواد لږ یا شتون ونه لري دا په دوی باندې مستقیما اغیزه لري او ژوند یې له خطر سره مخامخ کیږي. او هغه غذایي مواد چې حیوانات ورڅخه ګټه نشي اخیستلی، یعنې کیدای شي داسې مواد وي چې دوی ورڅخه ګټه نشي اخیستلی. نباتات اړتیا لري اوبو ته، دوی نشي کولی چې له نورو عضوي موادو که هر څومره شتون ولري له هغې څخه استفاده وکړي. همداسې حیوانات بیا له نور څخه استفاده نشي کولی، دوی ته باید تیار عضوي مواد وي. نو همدا دوه عامله په دوی باندې اغیزه ولري، یا کیدای شي غذایي مواد لږ یا نه شتون ونه لري منفي اغیزه لري، که چیرې ډېر وي او شتون ولري مثبته، او که چیرې داسې مواد چې دوی ورڅخه استفاده وکړي مثبته اغیزه لري، او که چیرې نه وي نو منفي اغیزه لري. زموږ ستاسو درس تر همدې ځایه پورې و. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د ژمي په موسم کې ولې نباتات پیدا کیږي، ګټه یې څه ده، او په پسرلي کې ولې بیرته په وده باندې